زما محترمو ډیر خلک دا وی چې منظم کو اهتمام سره پابندۍ سره تلاوتم کوم ذکرم کوم او استغفارم کوم دعاګانې غواړم د شپې تهجد کوم خو زما دعاګانې نه قبليږي د ډیر وخت نه دعاګانې غواړم او دعاګانې مې نه قبليږي نو زما محترمو په خپل دعاګانو به یقین ساتو چې زمونږ دعاګانې الله پاک قبلي ځکه الله پاک قرآن کې فرمای ادعوني استجب لكم ما نه دعاګانې غواړئ زه به ستاسو دعاګانې قبلوم او پیغمبر علیه السلام فرمای و اذا سألت فاسأل الله سوال کې سوال د الله نه کوه و اذا استعنت فاستعن بالله مدد غواړي مدد د الله نه غواړه نو دعاګانې به موږ تاسو غواړو او قبلي به دعاګانې الله پاک او په خپل دعاګانو به 100% یقین ساتو ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه حدیث کې راځي دعاګانې غواړي او د قبولیت یقین ساتي په خپل دعاګانو باندې واعلموا ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل په دې ځان پوي کې چې د غافل زړه دعا الله نه قبلي چې ستا په خپل دعا شک دي چې نه قبلي داسې دعا به الله څخه قبول کړي چې زمونږ د الله په ذات باندې اعتمادي او بیا موږ دعاګانې یقین سره غواړو چې زما دعاګانې به الله پاک قبلي زما محترمو په د دعا د قبلېدو د پاره به د یو څو خبرو خیال ساتو حدیث کې راځي ان للدعاء جناحين اكل الحلال وصدق المقال د دعا دوه وزرې دي که دا دوه وزرې ټیکي نو دا دعا به عرش ته ورسي قبول بشي او کنه دا دعا دا وزر شته نو یا ماتې دي نو دا دعا به نه قبلي اكل الحلال وصدق المقال پاک رزق خوړل د حرامو نه ځان ساتل کم کس چې په حرامو کې مبتلا دی د دعا به نه قبلي او رښتیا خبرې کول کم کس دروغ وي د دعا به نه قبلي نو زما محترمو حلال رزق خوړل انس رضی الله عنه فرمایي ک عبادت دا په لس ویسو کې تقسیم شي نه هيسي دا پر رزق حلال کړي او دا غي مثال داسې یو کس ډیر منځګزار دی 15 وخت مونږ کوي جمع سره او د یو علیشان مسجد جوړ کړي خو په حرامو جوړ کړي او مسجد ته میټر لګیدل هغه میټر بند کړي بجلی د غلا ده پاغي باندې اوبر اوسي هغه اوبو باندې خلک چاره دامونه کوي او پاغي باندې لیټونه مسجد کې لګیدلی پکی لګیدلی او د لباس هم حرام دی د پګیړه کې حرام دي نو دی که مونږ کوي د مونږ بدل څه فایده ورکړي بل کس ته په حرامو کې مبتلا دی او هغه زه حج لازم او د جهاد ټیکټ په حرامو واغس احرام په حرام واغس ال حج د لاړې په مکه مکرمه کې مدینه منوره کې پوټلو کې خوراک کوي خو په حرام باندې کوي او بیا دی چې واپس را روان دي زمزم قجور په حرام واغس دله به د حج څه فایده ورکړي یو کس په جون جولای کې د پشکال په میاش کې سخت ګرمۍ کې روزنی ولید او د روزنی ولیم په حرام ده او روزه ماتم په حرام وکړه ګیړه کې حرام دي لباس هم د حرام دي نو دله به د روزه څه فایده ورکړي زما محترم حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمای بعض وخت یو بنده د الله نه سوال کوي دعاګانې غواړي یا رب یا رب یا رب یا رب الله توازن کوي وملبسه حرام د چې کومي کپڑے غوستي دی هغه حرام دي ومطعمه حرام د خوراک حرام دي ومشربه حرام د سکل حرام دي فانا يستجاب له د دعا به څنګه قبول شي ځکه حرامو کې څوک مبتلا دی د دعاګانې نه قبلي بلکې د یو عبادت نه قبلي سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه یو صحابي دی د پیغمبر علی السلام خدمت کې حاضر شو اورز یو چې یا رسول الله ما ته دعا وکړي چې زه مستجاب الدعوات جوړ شم چې زما دعاګانې قبليږي پیغمبر علی السلام تو فرمایل د حرامونه ځان ساته او حلال رزق خورا خپل رزق پاک کدي سره بستا دعاګانې قبليږي الله به د مستجاب الدعوات جوړ کړي نو چې موږ د حرامونه ځان ساتو د پردي حق نه ځان ساتو عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه فرمای یو کس باندې د چا یو درهم دی حرام ورسره دی پردی حق دی نو کدی شپږ لکه دراهم صدقه کی د دین زیات افضل دادی چې دا یو درهم هغه کس ته واپس کی ځکه دا پردی حق د سره دی لو ان رجلا اشترى ثوبا ب10 دراهم یو کس په 10 دراهم باندې کپڑا واغسته او هغه کپڑا دا غوستي ده 9 دراهم حلال دی یو درهم دا حرام دی او دا پردی حق دی نو ترغی د عبادت نه قبليږي تر سوچ دا درهم دا خپل حقدار ته واپس کړي نو زما محترم بل رزق حلال کو او د حرام نه ځان ساتو پیغمبرانو ته الله پاک فرمایي یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انبیاء علیهم السلام ته الله پاک حکم کړی چې تاسو پاک رزق خورئ او دا غینه پس نیک اعمال کوئ پته ولګي د چاول په ګیډه کې پاک رزق اچو دا غینه پس په نیک اعمال کو او بیا بد نیک اعمال زموږ
ستاسو قبلی. مؤمنانو ته الله پاک حکم کوي یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے مؤمنانو د یو بل مالونه په ناحق باندې مخوري او د حرامو نه ځان ساتئ. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا. کم پاک رزق الله درکړي دا غي استعمالوي. د حرامو نه ځان ساتئ. پردې زمکه نه ځان ساتو. حدیث کې راځي من ظلم من الارض شيئا توقه من 7 ارضین. چا چې په ظلم باندې د چا زمکه ونیو او د زمکه واپس نکړه د قیامت پورز دا زمکه د وو زمکو پورې د دینه بل توق جوړ کیو د تبه په دی غاړه کې ورواچي. من قطع میراث وارثه قطع الله میراثه من الجنه. چا د یو وارث وراثت ختم ک پلار دی الله جیداد ورکړي زامنو لیسا ورکړو لونه محروم کړ لونو لیسا ورنکړه. الله جل جلاله بد دی پلار چې کم جنت کې وراثت دی په خپل اعمال باندې عبادت باندې او په خپل زکاتونو باندې په حج عمره باندې په دی باندې کم جنت ګټلې دی هغه جنت به الله غوارث ته حواله کی. کم چې د محروم کړي دی د وجنه یو حدیث کې راځي او کس په شپېته کال عبادت کړي او د مرګ په وخت کې به غلط وصیت وکړي او داغه په وجبه د باندې د جهنم اور واجب شي. وصیت بداسیو کې چې دی زویل ورکو دی بل له مورکو ازامن له ورکي او لونو له مورکو دا غوي ما سره یې نشته په دی په د باندې جهنم واجب شي. دی وجنه حدیث کې راځي ساو بین اولادکم فی العطیه. په خپل بچو کې انصاف کوي ظلم مکوي. نو زما محترمو د پردو حقوق نم ځان ساتو او د حرامو نم ځان ساتو. بیا به زموږ تاسو منظم قبلی زمونږ به دعاګانې قبلی د شپې به تهجد کو او بیا به دعاګانې غواړو دعاګانې به قبلی. الله پاک دې موږ تاسو د حلال او رزق نصیب کړي او د حرامو نه دې الله پاک موږ تاسو حفاظت وکړي.